دا لوبي د خوست ولایت د فوټبال په ملي لوبغاړي کې د شاوخوا 40 لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې تر یوې میاشتې بعد دوام وکړي. په یادو سیالیو کې به د خوست د بیلابیلو لوبډلو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر ولایتونو او ان د کوزي پښتونخوا ځینې لوبډلې هم لوبې ترسره کړي. په وروستي سیمې فاینل یا کوارټر فاینل کې به د ولایاتو یا د کوزي پښتونخوا لوبډلې هم دعوت کیږي. یاد لیک د فوټبال فدراسیون په چوکاټ کې د فوټبال فدراسیون ادارې لخوا چې خپله د اولمپیک ادارې څخه یاد لوبغالی په لومړي ځل قرارداد کړی دی. وروسته بیا په دې لوبغالي کې ټورنمنټ اچولی دی. سلسله مراتب باندې د ټورنمنټ مخکې روان دی. دا د لومړي ځل لپاره دا کار ترسره شوی دی. دغه لوبې د خوست د ولي ګلاب زوی اکاډمي او له غزنی ولایت څخه راغلي د شهادت لوبډلې ترمنځ د سیالۍ په ترسره کولو پیل شوې. د یادو سیالیو د لوبغاړو په وینا چې داسې لوبې د دوی او د افغانستان د فوټبال لپاره خورا مهمې دي. ترڅنګ د افغانستان د فوټبال فدراسیون او حکومتي مسؤلینو غوښتنه وکړه چې داسې لوبې د په نورو ولایتونو کې هم پیل کړي. دغه لوبو کمیږ ولوبو مقصد لیک کمیږ پورا آمادګي ولر ان شاء الله. مثال دغه لوبغاړي ترکیبول، مثال د ځان د فټنس جوړول، هر وخت پر مثلا دغه ټورنمنټونه په لار واچوي. دا هیڅ دمات د نشایي توګه پر ضد مثال خلونو ناچاره کارستو هم امغه د فامیل په ګټم کې مثال د انسان د جوړښت د صحت ضامن هم کېږي. د حکومت څخه دا غوښتنه چې مثال په هر ټورنمنټ کې په هر برخه کې موږ سره پورا همکاري وکړي. دا خپل د یو وحدت سمبول ده او بدله د نور ولایتونو راځي. دا خپل د افغانستان اتحاد او اتفاق او ورورولۍ یو سمبول ده او هر ولایت رسمي بازي لري. په هغه کې هر استعداد، هر لوبغاړی چې هلته پیدا کېږي، رامنځته کېږي، وروسته ملي ټیم ته رسول کېږي او بالاخره د افغانستان ټیم یو پیاوړی ټیم تشکیل کېږي.